دا ویډیو د خلک وګوري نو څوک چې په اروپا کې اوسېږي نو خاصا په فرانسه کې، په اتریش کې، بلجیم کې، جرمني کې، نو تاسې په کومه طریقه کولی شئ چې امریکا ته او کاناډا ته راشئ. نو دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ، مکمل معلومات زه تاسو ته درکوم. ډېره اسانه طریقه ده، ډېره ساده طریقه ده، ځکه چې کله موږ راتلو نو موږ سره ډېر هلکان راغله چې هغوی په فرانسه کې ژوند کولو، فرانسې نه، بلجیم نه، جرمني نه ډېر هلکان دلته راغله. نو واقعیت خبره ده چې تاسې په اروپا کې چې څومره افغانان دي، هلته هغوی خپل ژوند تباه کول دي، خپل هغه ژوند سره لوبې کول دي، ځکه چې تاسې په هغه په دومره په خطري لارو باندې چې تاسې راځئ دلته اروپا ته رسوئ، تاسې ځانونه دومره مصرف تاسې کوئ چې هر کس ځان دلته اروپا ته ځان رسوي. واقعیت خبره ده چې 15,000 ډالر هغه مصرف کوي، او هغه لارې چې تاسې په ځان باندې منئ چې هغه دومره د مرګ لارې دي، هغه په ایران او په ترکیه او په یونان او په دومره مملکتونو باندې اوړئ او راځئ. او په اروپا کې بیا چې تاسې کار کوئ چې ځان ووژنئ، ځان د میاشتې څومره پیدا کوئ شي 1200 1500 یورو نه زیات نشي پیدا کولی، چې څومره ځان نه مړ کړي. دا واقعیت خبره ده، ولا که پیدا کړي نشي پیدا کولی. او دا یو مشکل. او بل مشکل دا ده چې هلته اسنادونو دومره ډېر زیات مشکل دی. ډېر هلکان ما ولیدل چې فرض مثال هغوی بیخي ډیپورټ شول، او که ډیپورټ هم نشي تقریبا 15 کاله 6 کاله تر 8 کالو پورې هلته نه قبولیت سیستم معلومي، هېڅ هم نه معلوم. راشئ دلته امریکا ته راشئ، کاناډا ته راشئ چې تاسې خپل ژوند جوړ کړئ. او تاسو ته اوس زه دا ښیم تاسې په کومه طریقه باید تاسې راشئ. نو اسانه طریقه دا ده چې هغه کوم هلکان چې موږ سره راغله چې هلته چا سره خبره کړې وه، چا راوستل، نو اسانه خبره ده چې هغه فرانسې څنګه چې کوم هغه ګویانا په نوم چې هغه فرانسې سره وصل ده، هلکان راځي هغه ګویانا ته راځي، نو هغه ځینه برازیل ته راغله. نو برازیل نه دې خواته خو ټول اسانه لارې دي، ټول خلک راځي. نو هغې نه ښه پته به ځانونه یې همدلته کاناډا ته رسولي. اکثر دلته ټول په کاناډا کې دي چې دلته واقعا ښه ساعت تیر ده. نو دلته ساعت په سر 20-25 ډالر پورې دلته ساعت وره دلته اخلي. نو په اروپا کې ځان مړ که هلته په ټوله میاشت کې 1400 یورو نشي پیدا کولی. او قبولیت مشکل. او چې څوک دلته کاناډا ته راځي، دلته ټول په 2 میاشتې 2.5 میاشتو کې ټول اسنادونه هم پروسس کیږي، ورک پرمیټ هم ورکوي، کار هم کوی شي. نو دلته که څوک یو ښه مهارت بیا ولري، دلته هغه مهارتونه چې دفتن دلته رسیږي، فرض مثال، او دلته چې بس راشي خپل ژوند جوړ کړي، هغه د ژوند جوړولو هغه د هغه باندې پوه شي چې خپل ژوند ته پرمختګ تاسې ورکوي.